زمارونو الله د نوم ډیر لوی برکات دي. هر کار چې د الله په نوم شروع شي. ما چې دا کوم حدیث ولستو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه کار چې د انسان د زړه د خوښۍ کاری، یو دی چې انسان د زړه په ناخوښۍ یو کار کوي مجبوری، یا یو شی خوښ نی او د څه وجې نه هغه کار کوي ځان ته خلاصوي، نه زیبال چې داسې کاری چې د توجه کاری، ستا د زړه د خوښۍ کاری، ستا د مینې کاری، ستا زړه ورته په مینه کې وي او د هغې شروع کې، نو بسم الله نه شروع کا. او که د بسم الله الرحمن الرحیم نه د شروع نه کا فهو ابتر، دا کار به د لنډۍ بوچې وي، نقصانی وي. یو سړی ابادي کوي چېره ځان له ښکلی ابادي کوم دا د الله د خوښۍ شی دی چې زه او زما بچي پکې خوشحاله ژوند تیر کو او موږ پکې د دنیا هغه وخت تیر کو، نو د دې ابادۍ شروع یې د الله د نوم نه وکړي. لومبی یې خښته چې ږدي وی بسم الله الرحمن الرحیم، او چې کله مکمل شي او کډه ور دننه کې وی بسم الله الرحمن الرحیم، او چې بیا ور داخلیږي وی بسم الله الرحمن الرحیم، نو دا کور به د په صحیح طریقه مکمل شي او دا به د خدای په نیزه بهتر کور شي. اکه داسې نی لنډي بوچې بی د جون خوند به د پکې نی، د جون مزه به د پکې نی، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. نو د الله نوم بسم الله الرحمن الرحیم هر کار چې سړی شروع کوي دی د الله د نوم نه شروع کړو. د الله نوم د دې دنیا آبادي ده، تر څو چې ګوره بسم الله کې د الله درې نومونه دي. یو الله بسم الله د الله نوم، بل الرحمن او بل الرحیم، دا یو د الله اسم ذات ته اسم ذات، او دا نور دا دو د الله صفتی نومونه دي. لکه رحمان د رحمت سره تعلق لري، رحیم د رحمت سره تعلق لري، نو دا لومبی د الله اسم ذات ته، بلکې بعض علما وایي چې دا غ اسم اعظم دی. لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغې ته اسم اعظم وایي، لوی نوم، چې کله پې د الله نه سړی دعا غواړي نو الله دعا قبلی، او چې کله محتاج شي او د الله نه حاجت طلب کې سوال ته کې نو الله ستا حاجت پوره کوي، ستا سوال قبلی. نو اختلاف د علماء پکې شته، خو بعض علما وایي چې د الله هغه اسم اعظم چې الله په د انسان دعا او سوال قبلی هغه د الله نوم دی. الله بسم الله د الله نوم پکې راغی. لکه زما نوم دی او څوک یې په مینه والي زه پې خوشحالېږم، او که څوک یې را لروان کي به پې خفه کېږم. دارنګې د الله نوم دی او ځان لی په خپله ښودی دی، لله الاسماء الحسنى، د الله بیا نور ډېر ښشته نومونه دي. دا نوم وله مونږ نه دی ښی، دا ورله نبي علیه السلام نه دی ښی، دا نوم الله ځان له په خپله ښودی دی الله، او ډېره ښکلې معنی ده. علماء په معنا کې هم څه اختلاف کوي، او خو صحیح طریقه د دې اصل معنا خو د الله ذات دی، خو که څوک یې معنا کوي نو دا چې د عبادت لایق د الله دا معنا معبود، چې څوک ورته خلق ورته عبادت کوي، تندې ورته لګوي، سر ورته لګوي، غوښتنه ته کوي، په حاجتونو کې سوالونه ته کوي، دغې ذات ته الله ویل کېږي. د دې دومره برکت دی د الله د نوم چې حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، وی تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتی شي نو قیامت به نه راځي، او کله چې په مخ د ځمکه د الله نوم بند شو نو قیامت به راځي. معلومیږي دا چې د دې ټولې دنیا روح د الله نوم دی، د دې ټول جهان اسمانونو ځمکو کائناتو د دې ټولو روح او د دې ځان د دې زړه دا د الله نوم دی چې دا اغشتلی کېږي الله الله، دا به آبادی دنیا. چې کله دا نوم بند شو دنیا به روانه شي. یو حدیث پاک کې راځي الله په دې نوم دونه خوشحالیږي پر خپل نوم. په طبرانی شریف کې دا حدیث دی چې څوک یو ځل اووی الله، یو ځل چې وی الله، الله په دومره خوشحاله شي چې تعالی درې ځله الله आवाज درکوي، ولې بنده ولې بنده ولې بنده، ته ورته یو ځل आवाज کې الله درې ځله आवाز درکوي، بنده څه چلو شو ولې وایه که نه، بنده ولې وایه که نه، څه مسله ده.
بنده شاه به وایه که نه سوی دون الله په خپل نوم باندې خوشحالیږي. نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې لومبی لفظ خو د الله نوم دی، د الله نوم، او ورپسې دوه د الله خشته صفتونه دي، الرحمن او الرحیم. الرحمن څه معنا؟ د دې تعلق دنیا سره دی. الرحمن دا چې ما الله وبرا کوي. ګوره دې معنا ته اوس غوږ کېده، په ما الله مهربانه دی وبرا کوي، ما له الله ډوډۍ را کوي، ما له الله عزت را کوي، زما جون د الله په اختیار کې، زما بیماری د الله په اختیار کې، زما جوړېدل د الله په اختیار کې، د دنیا کې څومره نعمتونه دي دا ټول مال الله را کوي. دا د الرحمن معنا ده. هغه ذات چې د دنیا دا ټول نعمتونه ورکوي هغه ته الرحمن وایي. زما دا سا مال چا را کړی ده؟ الله را کړی ده. دا بچی چا را کړی دي؟ دا الله. دا مال دولت، دا عزت، دا مسلمانی، دا ښکلی جرم، دا خشته شکل، دا ګرځېدل، دا ولاړه ناسته، دا ملاسته، دا راحت، دا خوشحالی، سکون، اطمینان، د دې ورکوونکي ته څه وایي؟ الرحمن. څه ورته وایي؟ الرحمن. معنا به څه کوو؟ په دنیا کې ډېر زیات مهربانه ذات، د دنیا د ټولو نعمتونو ورکوونکي ذات، د دنیا ټول نعمتونه دا د الله د طرف نه دي. ما بكم من نعمة فمن الله. الله وایي چې څومره احسانات دي دا ګورې زما د طرف نه دي. دا رښتیا خبره ده. ګورې که الله ونه غواړي که نه، قسم دی که یو قدم د یو ځای نه بل ځای ته هم کېدی، چې الله غواړي قدم به اوچتی، چې الله ونه غواړي چې ساه مو وانلې، چې الله ونه غواړي چې یو 2 روپۍ هم که ونه ګټې، چې الله ونه غواړي چې یو بچی دې مو نشي، چې الله ونه غواړي د دنیا ډاکټران به علاج کوي چې یو چې زرګونه داروګان استعمال کې چې یو سرخوږی دې ختم نشي، او چې الله غواړي نو په یو ګوټو به باندې جوړي. داسې ده که نه؟ چې الله غواړي یو رکوع الکه ډېر علاج مې وکړو ښه نه شو، اړه به شین شو، پینډی کلاچی پورې وګرځېدم اړو ښه نه شم، پلانکي راله یو ورکوټ غوندې پوڼۍ راکړه په هغې ښه شوم. دا د پوڼۍ کمال نه دی، دا د چا برکت دی؟ د الله. هغې کې دله شفا نه اچوله او په دا یو پوڼۍ کې دله شفا واچوله. الله په خپله وایي وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو، چې هر قسمه تکلیف او ضرر درته ورسېږي د دې لرې کوونکي ما سوا د الله نه بل څوک نشته. وان یردک بخیر فلا راد لفضله، او که چېرته خیر درته رسول غواړم، الله وی که خیر درته رسول غواړم نو زما خیر د چا پلارم نشي بندولی. څوک نشي ویلی چې د فلانکي ته دا خیر مه رسوه، څوک نشي ویلی چې د فلانکي له ګټه مه ورکوه. خیر او شر د چا په لاس کې دی؟ الله. زمونږ چې آمنتو بالله وایو نو په دې کې مونږ یو ټکې وایو که نه، والقدر آمنتو بالقدر خیره و شره من الله تعالی. زما ایمان آمنتو بالله په الله مې ایمان دی، و ملائکته د الله په فرشتو مې ایمان دی چې د الله فرشتې شته وینن نه، خو الله او رسول وینو دې ایمانم. و کتبه د الله کتابونو باندې ایمان دی چې ټومره نازل کې ټول برحق دی. والیوم ورسوله د الله په ټولو رسولانو مې ایمان دی چې څومره پیغمبران دي ټول د الله ښکلي استاذ دي، زمونږ د هدایت لپاره را لېږلي دي. والیوم الاخر د آخرت پر ورځ مې ایمان دی چې آخرت پر ورځ به الله راولي، مونږ به جمدي کوي، مونږ سره به حساب کتاب کوي. ورپسې څه وایي؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی. په تقدیر مې ایمان دی، که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله په علم کې دي. د خیر او شر خالق او مالک څوک دی؟ الله دی، من الله تعالی. او البعث بعد الموت، د مرګ نه پس واپس جمدي کېدل د چا په طاقت او قدرت کې دي؟ د الله. نو الرحمن معنا به څه کوو؟ چې د دنیا څومره نعمتونه دي، که اوبه ده، که هوا دی، که ژوند دی، که رزق دی، که دولت دی، د دې ټولو ورکوونکی الله. الرحیم د دې څه معنا ده؟ دا دې تعلق د آخرت سره دی. په آخرت کې په مسلمان، ګوره په دنیا کې الله کافر لم رزق ورکوي، مسلمان لم ورکوي، کافر لم شکل ورکوي، مسلمان لم ورکوي، کافر لم صحت ورکوي، مسلمان لم ورکوي. لیکن په آخرت کې د الله رحمت چا سره خاص دی؟ مسلمان سره. کافر له نشته، هلته کافر باندې رحم نشته، نه کافر له ډوډۍ ورکوي نو به ورکوي هیڅ قسمه. او که کوم کافر له وجود په آخرت کې ورکړی دی د عذاب دپاره دی، او که د جهنم په منځ کې اوبه ورکوي د جهنمیانو وینې زوې نوونه ابه عذاب بی. او مسلمان لبا الله تعالی په آخرت کې خوشحالی ورکوي. نو د آخرت چې کوم غټ نعمتونه دي چې بخنه ده، جنت ته داخلول دي او د جنت خوشحالی ورکول دي، دا ټول نعمتونه ورکوونکی څوک دی؟ رحیم ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي، په هغې کې یو رحمت دی دنیا ته را لېږلی دی.
او د خلکو په دې وړونو کې اچولې دی، د حیواناتو او د انسانانو کې. او په خپل حضور پاک فرمایي وی ګوره دا اس چې کله په خپل بچی باندې خپه کیږي او زر ته خپه اوچته کی، دا اس په فضل کې دا رحم الله چولې دی چې دا دی بچی د خپه په نه کېږي. دا څه ده کنه، وی دا مغه رحمت دی. پاسونو کې هم تقسیم کړی دی، چرګو کې مشتا چرګ چې بچی له معمولی چرګي بچی ګرځي او ته یو بچی رانی سي ټونګې در باندې لګی کنه، د دې چرګي په دې اړه کې الله دا رحم چولې چې دا ما بچی دی. د سپی په بچی په سپی کې الله رحم چولې دی، ځکه سپی چې لنګ چې ته خو بچی لګوته یو څه چې برابرې دي کنه برابرې. نو پس پو کې په حیواناتو کې په انسانانو کې چې څومره رحمتونه دي او دا ټول د الله هغه یو رحمت الله تقسیم کړی دی. سو پاتې دی باقی یو کمسل یرحم الله بها عباده یوم القیامه، دغه یو کمسل رحمتونه په آخرت کې د مسلمان د پاره دي، په دې به الله په خپلو مسلمانانو بندګانو رحم کوي. دی یو ته وګوره څونه ډېر دی، ټول مخلوق کبانو کې او په فضا کې مارغانو کې او په ځمکه درندگان او انسانانو کې دا یو تقسیم دی. نو دا ټول یو ځای که دا به سونی او یو کمس او دې سره نور یو ځای که چې ټول مجموعه یو کمسل شي دې ساتلی دي. چا له ساتلی دي؟ مونږ له ساتلی دي، مونږ مسلمانان یو الحمدلله. یرحم الله بها عباده، نو هغه بندگانو باندې برحم کوي چې کوم مسلمانان دي د قیامت پر ورځ. دا بسم الله کې درې ټکي دي، الله الرحمن الرحیم، خاص پنوم د الله. معنی او پیژنې ګوري مونږ خلک یې معنا غلطه کوو، شروع په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دی، دا معنا درسته نه ده. خاص په نامه د الله چې نهایت مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی دی، هغه الله په نوم شروع کو. ډېر مهربانه، دا به الرحمن ډېر مهربانه په دنیا کې په مسلمان او په کافرم. الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی چې دومره رحم کوي چې جنت تر کوي په آخرت کې مسلمان لا. نو ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی الله په نوم باندې شروع کوم، د بل چا په نوم شروع نه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ځل ډوډۍ خوړه، لګیو ډوډۍ خوړه، ګڼ صحابه یو باندې سي راغی چې هغه کېناست، هغه ډوډۍ په دوه وړۍ ختمه کړه، به یو دوه وړۍ کړه ورسې ختم کړل. حیران وته صحابه کېناستل، حضور پاک مبارک حضور پاکو فرمایل وی دا ډوډۍ لګوه خو مونږ په د الله نوم غشتو، نو الله پکې برکت واچو. او دا باندې سي راغی د خدای نوم یې وانه غشته، شیطان ورسره ملګری شو، په یو دوه وړۍ هر څه خلاص کړل. دا الله نوم چې په ډوډۍ واغش، په ډوډۍ کې به الله برکت پیدا کی. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام صحابه سره ناس ډوډۍ خوړه، دې کې یو سړی یو ښځه ده، یو وینځه ده، هغه رامنډې وایي تاسې په منډه را روانه ده او راتلو سره ډوډۍ ته کېناسته، خو چې کېناسته پیغمبر علیه السلام یې کلک د لاس ونیوه. لږ ساعت پس یو باندې سي را په منډه دی، هغه هم کېناسته، چې کېناست نبي علیه السلام د هغه لاس هم کلک ونیوه او مسکي مسکي کېږي. صحابو ته تپوس کوي وایي ما د دوی لاسونه ولې ونیول پوه شوې؟ وایي نه الله رسول ته به پته وي، مونږ ته خو پته نه لګي. وایي ګوره مونږ ډوډۍ شروع کړه، ډوډۍ لګوه، کسان مونږ ګڼو، نو ما پې د الله نوم واغېسته، الله په هغه ډوډۍ کې برکت واچو. او شیطان ته دا خبره چې ته زړه ته پرېوځي او چې شی لږ دی او دونه ګڼ مسلمانان پې مړېږي، نو دا وینځ یې راپسې راولېږله چې دا به پکې لاس واچوي او د الله نوم به وانلي، شی به زر ختم شي. نو مې لاس کلک ونیوه، وایي چې کار ونه شو خو ما کلک لاس ګیر که، نو یې بیا راپسې دا بل را په مخه که چې د دې به پکې لاس په ګنده کې د الله نوم به وانلي، نو شی به زر خلاص شي. وایي د هغه لاس پې م کلک ونیوه، وایي زما دې په هغه ذات قسم چې دې دنیا ته پیغمبر را لېږلی ما چې د دې وینځې لاس او د دې باندېسي لاس د دې دواړو لاسونو سره دریم د شیطان لاس مې په دا لاس کې نیولی دی، درې واړه مې نیولی دي، تاسو یې نیینې د شیطان هغه تاسو یې نیینې ام هم ورسره نیولی دی. علما وایي که د الله نوم دې واغش نو شیطان به په دې رزق کې ګوتې نه وایي، او چې د الله نوم دې وانه غشته دی به پکې ګوتې وایي. ګوره د شیطان لاس ورسره نیولی شوی دی، دی به ګوتې وایي. نو شیطان خو پلیت دی، سخا لاسونه دي، ګنده لاسونه دي، نو چې ته کومه ډوډۍ خورې هغه پکې دلتې شتې ووایي، تا ته خو ښکاري نه. نو څونه سخا بین به تې خېږي خو ته هغه بین نه مونې، او څونه سخا خوراک ستا خېټې ته لاړ. نو د الله نوم چې دې په کومه ډوډۍ واغېش نو پاک خوراک د خېټې ته لاړ، او چې د الله نوم دې پې وانه غشته نو شیطان پکې ګوتې والي دي، هغه سخا د هغه د سپېمو، د هغه د خولې د لاړو، د هغه د اندام د هغه پاکېدو، هغه سخا ګن
هغه خو تعالی چې رزق ګوتې وي لاسونه په صابون خو نینځي او خو بچورې که سم ډیران کې وامه او خیس خاکما او د ټیپرو کې وسره لاسو منډم او په داروجو کې وسره لاسو منډم نو کم خوراک د خېټې تلا مونږ وایه لکه جی ډوډۍ مو خوړه ناجوړه شو رزق مو خوړه ناجوړه شو ناجوړه کېږي به نه چې ګند خولې تلا او ګند کلمو تلا او ګند په معده کې پروت دی هغه ګند چې شیطان پکې خپل پلیت لاسونه والی دي زما وینا نه ده د چا وینا ده د حضور پاک مبارک د بسم الله ډېر لوی برکات دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته د روم بادشاہ دی هرقل خط راولېږه امام راضی په تفسیر کبیر کې د بسم الله په فضایلو کې دا واقع لیکلی دی وی سر مې خوږېږي ماله سراکا هغه دا چلو که چې بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ ولیکه او هغه کاغذ په یو پټکي کې بند که او هغه پټکي والا ورولېږه وی به دا پټکي په سر که ټیک بشي چې هغه پټکي په سر که سر به ټیکو او چې پټکي به لر که بیا به سر خوږېده بیا چې به پټکي په سر که سر به جوړ شو او چې پټکي به لر که سر به بیا خوږېده هلکه دا چل خو به دا پټکي کې دی ودرېږه ګورو چې دې کې څه دي چې پټکي یې کولو که پکې دا آیت لیکلی شوی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم او دا د الله د دې نوم برکت خالد ابن ولید چې تا مجوسیانو سره میلمه شو ده ورته د دین د اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شئ مسلمان له پکار دي چې بل مسلمان له ایمان او د اسلام دعوت ورکړي نه بل کافر له وی تاسو مسلمانان شئ هغې ورته وایي وی یاره مونږ به مسلمانان شو خو مونږ ته د اسلام ستاسو نښه وښایه ته مسلمان او نو الله خو به ستا ډېر قدر کوي بلکل مې قدر کوي زه وښایست د نښه د اسلام خالد ابن ولید وی یو سمه نښه درته ښیمه وی زهر شته یو پیالې وی یو وش یې راوړی زهر یې راوړل هغه زهر چې یو ګوټ انسان اوس کې نو وجني یې او چې زهر یې لاس کې واغېشتل وی بسم الله الرحمن الرحیم غونډه پیالې وسکله اړو غږ یې ورته ونه کړ وی دا زما د اسلام برکت هلکه دا زهر دی وسکل یو پیالې دی خو تا ته اړو غږ ونه کړ وی د الله نوم مې ورسره ملګری کړ زهرو کې د مرګ طاقت چا پیدا کړی دی او د زهرو نه به د نقصان دا طاقت څوک وباسي او که ته وایې چې دا به څنګه نو د ابراهیم علیه السلام واقع ته وګوره اور سوځول کوي که نه کوي او چې د الله نوم د اور سره ملګری شو ابراهیم علیه السلام یې پکې وغورځو الله وی یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم ای اورا په ابراهیم علیه السلام ګورې یخ شه معتدل یخ چې یخني موله ډېره ورنه کې نو د الله حکم ورسره شامل شو نو د الله حکم چې اور سره شامل شي سوځول نه کوي چې زهر سره شامل شي نو څه نقصان بدله درکړي حضرت موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی امام راضی صاحب دام لیکلی ده یو ځلې خېټه کې درد راغی الله ته رجوع کړه الله خېټه مې خوږېږي وی فلان کی دارو اخره جوړ بشي یو بوټی ورته وښو هغه بوټی وخوره نو ټیک بشي په دې بوټو کې هم دا شفا دا طاقت الله پیدا کړی دی دی لاړ هغه بوټی راواغه شو ویې خوړه ټیک ټاک شو جوړ شو څه زمانه پس په بیا هغه د خېټې دړ راغی نو دی ورغې بوټی راواغېسته او ویې خوړه نور هم دړ زیات شو الله ته رجوع کو یا الله ما خو مخکې درد راغی او تا راته بوټی خو مې خوړه زه پې جوړ شوم اوس را باندې بیا درد راغی همغه بوټی مې وخوړ بیماري مې زیاته شوه دا ولې وی عادته ما ویلي وو هغې سره زما نوم شامل و او دا په خپله خو خلک کار شروع کړه زما نوم ورسره نو ته نه خبر ای موسی چې په دې ټولو څیزونو کې شفا نشته که پکې ده زما د نوم د برکته ده زما نوم چې وي شفا به پکې وي او زما نوم چې پکې نه شفا به پکې نه د الله د نوم ډېر لوی برکات قسم په خدای د خدای د نوم ډېر برکات دي یو ډېر ګناهګار انسان الله صرف په دې ټکي بخلی دی صرف په دې ټکي چې بسم الله راواغېشته او په سترګو یې کېښود او په شونډو یې ښکل کړه د الله د نوم عزت یې وکړه او د هارون الرشید ښځه ده زبیده د هغې واقعاتو کې م راځي ډېره زیاته نیکه بیبي زه حیران یم چې د تاریخ ګورم د هارون الرشید او رده د دې ښځې زیمه چې دې خلکو له الله په لږې سات چولي دا هارون الرشید دومره نیک انسان و ټوله شپه به الله ته جړل زارۍ به یې کولې د خدای پاک په دربار کې جړل به او ښځې دومره نیکه
چې 3,000 خادمانې ساتلي په کور کې، وینځې او نوکران، سړي او ښځې. هغه زمانه کې خو وینځې وې او غلامانو 3,000، او دا ټول د قرآن شریف حافظان. یو چې زما کمه وینځه جارو وي ام چې د قرآن تلاوت کوي، او چې زما کم نوکر زما خدمت کوي، زما استا او زما ساروی ته گیا کوي، اچي چې د قرآن شریف تلاوت کوي. ورته ویلي چې تاسو به بغیر د قرآن نه به بل څه ژبه نه خوځوئ. او په مکه مکرمه کې یو عظیم الشان خدمت کړو چې نهر یې راوستی، نهر زبیده ورته وایي، مکې مکرمې ته. اوس هم د هغې نښې شته او به پکې نشته. دی لوی خدمت کړی دی. نو چې کله او چې حج له به تله اعلان به یې وکړ، وی چې څومره خلک حج لځي ما سره غریبانان وسې نه کېږي، د هغې خرچه او تلل لا تلل څه په زرګونو خلک به ردې د مخه حج له تلل. د بادشاه ښځه هم ده، د تره لور هم ده، او د هغه په عشق هم دی، محبت یې مو سره شته، مینه هم شته. نو چې مړه شوه چا په خوب کې ولیده، زبیدې څنګه چلو شو؟ وی الله ته چې ور مخامخ شومه، نو وی الله ما ته زبیدې څه دې راوړي دي؟ نیکۍ دې راوړي دي، حجونه دې په خلکو کړي دي، سقې دې کړي دي، خیراتونه دې کړي دي. مړې دا خو زما کمالو چې ما د حسن درکو، د بادشاه د ترې لور مې جوړه کړې، او بیا به د بادشاه نکاح له بوتلې. که ما یو غریب کور کې پیدا کړی وي او خشته حسن مې نه وي در کړی، تا دا کارونه کولی شو؟ وایه اوس نه شو کولی. دا خو ما د بادشاه د ترې لور جوړه کړې، د هغه کور کې مې پیدا کړې، او خوبصورتي مې در کړه، هغه مې در باندې عشق که، او د هغه نکاح له مې بوتلې، او مال دله ما در که، عقل ما در که، سترګې ما در کړې، خوله او لاسونه ما در کړل. دا خو زما کمال دی، ستا پکې څه دي؟ ته وایه تا څه راوړي دي؟ رښتیا ووایه چې الله د سره د حساب کتاب شروع کړي، موږ ورسره څه کولی شو؟ خدای کو کیسه موږ کو، دا ټول د الله فضل دی. موږ به یو زموږ نیکي بسي، هغه 2 رکعاته مونځ د ټس ټوس بسي، هم موږ په صحیح طریقه نه کوو. هغه اودس به هم سي په جمعې کې خو لږ مهرباني وکړئ، ګزاره کوئ. ډېر خلک اودس کوي چې ورته ګورو نه چا پوندې وچېدی او د چا لاندې تلې وچدی، جمعې کې خپې ته اوبه ګورې په اسانه نه رسي. ډېر مې ولیدل، اکثر اواز هم پې وکړمه، د چا ګیټۍ وچوي او د چا پونده وچوي، ځان خلاصو، او د چا دلته کې سنګل وچپاتې وي. اوبه رسوئ اندامونو ته، ګورې بیا اودس مونځ نه کېږي، ګناه ده. نو زمونږ اودس دی، او زمونږ مونځ څه مونځ دی، او زمونږ زکات به څه زکات دي. چې 1,000 روپۍ زکات در باندې کېږي، سل ورکوئ، لاکه څوک یې ورکي، او چې 10,000 زکات پې کېږي نو 200 ورکوي. هغه هم پې خلک خوشحاله احسانات پې کوي. الله دې رحم وکړي. جناب ما بكم من نعمة فمن الله، دا د الله د طرف نه دي. وی چې دا تپوسونه یې رانه وکړل، وی مې چې زبیدې لاړه چې غرقه شوې، اوس به د جهنم ته غورځئ. وی بیا راته وایي چې زبیدې یو عمل دې کړی دی، په هغې دې بخم. الله هغه څه عمل دی لکه چې ما به څه عمل کړي چې په هغې مې بخي. وی یو ځل تا ډوډۍ خوړه او نوړی دې اوچته کړه، او دې خولې ته دې قریبه کړه، لا دننه کړې دې نه وه، چې دې کې بانګ ووي الله اکبر. نو تا هغه او سر دې سرتورو دغه وخت کې لوپټه دې په سر نه وه، نو تا زما د نوم لویي وکړه، زما د نوم عزت دې وکړه، هغه نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده، او لوپټه دې په سر برابر کړه. چې ولکه د الله نوم اخلي چې دا سر خو پټ کمه. اوس هم بعضې ښځې داسې کوي، د الله نوم اخلي چې دا سر خو پټ کم، زما د نوم عزت دې وکړه، نوړی دې واپس کېښوده، سر دې پټ کړه، نو بیا دې نوړی خولې ته کړه، زما د نوم عزت دې کړی، په دغې دې بخم د جنت. د الله د نوم عزت پکې. یو سړی دی او ستا د 2 روپو غل دی، د 2، او چې ډب ورکې هغه وایي د الله په نوم، د الله په خاطر، د الله د نوم خاطر بیا کې د هغه 2 روپو خاطر شته او د الله د نوم نشته. یو سړی ته قسم خوري، څه خو زمونږ خلک په دروغه قسمونه هم خوري، د الله نوم یې درته یاد کړه او قسم یې وخوړه، بس هلکه نه ستا په خولې اعتبار نه کوم، ده په خولې نه کې د خدای په نوم وکړه، بس دروغه باندې وخوړه، الله پیشه او دی پیشه. نو د 10 روپۍ قیمت شته د خدای د نوم نشته، خفه کېږې ما یعنې په چا د دعوا وکړه وغیره ته قسم خوري، معاف کوې مونږ ولې بهانه جوړه کړو، د خدای په نوم مې اعتبار شته، خو ستا په دا خوله مې نشته، نو د خدای نوم خو د خولې نه راوځي که نه؟ دا مونږ د پیسو دپاره بهانه ګڼو، د خدای په نوم مې شته اعتبار، خو ستا په خوله مې نشته، نو د ده د خولې نه دا نوم راونه وته، دا د کم نه راووته.
اوس که دله یو 5 روپۍ درکوي په دا خوله، نو بیا د ده په نوم په خوله په نوم اعتبار شته، د خدای په نوم نشته. نو په دروغه قسم خو ډېره لویه ګناه ده. ګوره ډېره انتهایي لویه ګناه ده په دروغه قسم خوړل. لیکن که یو سړي درته قسم وخوړه په دروغه یې خوري، دې پیشه او خدای پیشه. د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو صحابي دی او یو بل کس دی، په یو دغه کې کوی کې جګړه شوه. یو وی دا کوی زما دی، بل وی زما دی. دواړه رالل نبی علیه السلام له. چې رالل پیغمبر علیه السلام چې چا دعوه کول هغه ته وی ګوان راکا. وی جی ګوان خو ما سره نشته. وی ښه چې ګوان نشته دا سړی به قسم خوري. وی جی په دروغ یې خوري، ما ته پته ده چې په دروغ یې خوري، قسم ولا ورکې په دروغ یې خوري. حضور پاک پته فرمایي وی تا سره بل څه شته نه، نو یا به ګوان پیش کې یا به دې قسم خوري، بل څه شته نه. که ده په دروغه قسم وخوړه د خدای په نوم، دا یاد وساتئ، ټول یې واورئ. چا چې په دروغه قسم وخوړه، په الله نوم په دروغه قسم کې استعمال کا، لقي الله یوم القیامت وهو علیه غضبان. د قیامت پر ورځ به الله سره ملاقات کوي او الله به ورته په قهر او په غصه. داسې حالت کې به د قیامت پر ورځ رب له ورځي چې به ورته غصه. نو د خدای د غصې نه دی، الله دې موږ د خپلې غصې نه وساتي. په دروغه قسم کې دومره لویه ګناه ده. اصحابي وی زما د قسم په خدای وي چې هغه په دروغ او قسم یې خوړه پې، په دروغ او قسم یې پې خوړه، نو په دروغ قسم کې ډېره لویه ګناه ده. خو چې ویې خوړه منې به بیا په دروغ عملی به یې کولې. او د شرابو په نشه کې به هر وخت لت پت پروت و. په دې کلي کې یو عالم و، نام امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې لیکي، بسم الله په دې فضایلو کې په لومبي جلد کې. په دې کلي کې یو عالم و، الله په خوب کې ولیده. الله ورته وی ورشه په فلان کې په بشر حافظ ما سلام ووایه. دی چې راویښ شو، الله چې سړی په خوب کې وویني نو مسله دا ده چې دی خوشحاله شي او یو 2 رکعاته نفل دی وکړي چې الله پې خوشحاله شي. دی وایي چې دا خو چې سوچ یې کړی دی او تپوس یې هم کړی دی، نو زمونږ په دې کلي کې چې کم بشر حافظ دی هغه خو هم دغه یو بدعمله دی، شرابي بل خو نشته. هغه باندې څنګه الله سلام اچوي؟ دی خوب کې جوړ خطا شو، بیا وده شو. چې بیا وده شو بیا الله په خوب کې ولیده، فلان کې درته وایم چې ورشه په بشر حافظ ما سلام ووایه. بیا راویښ شو، 2 رکعاته نفل یې وکړل. یو بل نه تپوس کې وری ګورم که چې د بل څوک نیک سړی وي. کلی کوڅه کې یو بل نه تپوس وکړه لکه بشر حافظ څوک شته؟ هغې وی یاره مونږ خو بل څوک نه پېژنم، دغه یو کس دی مولانا صاحب چې هغه شرابي دی او جوارګر دی او هغه ګندهباز دی او بدعمله دی. یاره دا دې سړي ته به زه څنګه د الله سلام وایم؟ الله په داسې سړي سلام وایي. بیا وده شو، چې وده شو په درېیم ځل الله په خوب کښېني. تا ته چې دیم چې په بشر حافظ ما سلام ووایه، ته ولې سلام نه وایې؟ دې خوب کې ورته دی وی الله مناسب نه ګڼم چې ستا سلام په هغه سړي ووایم. بل شته دی نه، دغه یو شرابي دی او ګندهباز دی، مناسب نه ګڼم ستا مبارک سلام دغه ګناهګار ته څنګه ورسومه؟ الله هغه یاده ورشه هم په دو وایه، هم په دغه ګناهګار ته ما سلام ووایه. بس ټیک شو چې د الله حکم دی، نو د الله حکم ته بیا خبره نه کېږي. را پاسېده او لاړ. تپوس یې وکړه د کور کې دروازه والا زنانه آواز ورکړه څوک یې؟ فلان کې مولانا صاحب. څه کې بشر شته؟ هغه خو جي نشته. چېرته تللی دی؟ یاره جي څه به درته ووایو؟ نه ووایه چېرته تللی دی؟ هغه خو هماغه خپلې مشغوله له تللی دی که نه، کلب ته تللی دی. کلب ورته وایي که څه ورته وایي؟ د شراب هغه شراب خانې ته هلته پروت دی. د الله حکم دی، تاخیر پکې نه کوم. نیغ لاړ هغه شراب خانې ته ورسېد. چې ورسېد د هغې څوکیدار ولاړ دی. څوکیدار چې دی ولید د علما خلک هر څنګه چې قدر عزت کوي. مولانا صاحب خیر دی، ته ورشه بشر ته ووایه زما ورسره کار دی. شته جي هغه خو شراب څکلي دی او په ځان نه پوهېږي، بېهوشه پروت دی په شرابو کې. ته یې ولقه ولغونې زما ډېر ضروري کار دی. دې خوله کې وایي چې د الله په دې حکم کې ناراستي را نه شي، تاخیر را نه شي. ویې لقه او ما ورته یاد کړه چې هغه راغلی تا سره کار دی. څوکیدار ورغلی دی، دې د شرابو په نشه کې پروت دی. شرابي سړی بیا څوک کم دی پېژني، سترګې بقې راوتي. راقولی دی هلکه فلان کې مولوي صاحب راغلی دی او دروازه کې ولاړ دی، تا سره کار دی. بس هغه نه هر څه تښتېدلي دي چې دا جوړ ملک الموت دی. فلان کې مولوي صاحب ما سره څه کار دی؟ دا جوړ د مرګ فرشته ده او ټیم مې جوړ پوره دی. زه ګیرې کړې چې څه لوبه به در سره اوس کوي. دا څه شو؟
مرګ فرشته جوړ راغلی ده. ښځه لږ صبر ورته وکړه شابه دی درلم. بس په منډه منډه هغه په مخ اوبه او په لاسونو اوبه را په منډه شوی دی دروازې له راغلی دی. خورونو هغه زمانه کې د خلکو د رواج نه به پټکي په سرول. په بعض علاقو کې اوس هم رواجي ګیره شته او که نشته خو پټکي به په سروي. او د چا ډېر غټ غټ پټکي مونږ یې 15 کسان په سر نشو ګرځولی. ماشومانو ته هم غټ غټ پټکي والي. دا د هر چا خپل رواج دی، د هرې زمانې یو خپل رواجي. نو هغه زمانه کې دا رواج و چې پټکي به خلکو په سرول. دم هغه خپل پټکي دی چې به شرابخانې ته ننول پټکي به یې کېښود. بار خو څوک ځان چاته دغه نه ښایي که نه په نشه کې چې څنګه راووته مولانا صاحب سلام علیکم ستا بشر نوم دی او تا ته یو سوال جواب کوم. جی وایا ما الله 3 ځله په خوب کې ولیده او 3 ځله په تا سلام ویلی. زما دا سلام خو قبول کا. یو ته په جړا شو الله په ما سلام وایي. ما خو نه مونځ کړی دی، نه روجي نیسم، نه زکات صدقه ورکوم، نه مې څه نیک عمل شته او بیا هم پروردګار په ما سلام اچوي. دونه مهربانه بادشاه. وی نه دا خبرې خو په خپل دی خو ستا د قسمې څه چل ده کې شته، څه نیکي شته داسې خبره نه ده. خو ما ته به هغه خپله نیکي ښیي، نیکي شته ما ته به هغه خپله نیکي ښیي چې څه وجه ده چې په تا الله سلام وایي. الله هسې بې څه بچا سلام نه وایي. ها مولانا صاحب ویم درته درته ښیمه چې هغه کومه یو کار دی. زه ډېر ګناهګار، ډېر بد عمله، ډېره شریعت نه لري، خو زما په ذهن کې بل نه ښکاري یو کار مې کړی دی. یو ځل په لاره را روان وم، یو کاغذ پروت و. هسې مې کاغذ ته وکتل، په هغې د الله نوم پروت و. چې مې راوچت که په هغې یې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. ما یې ګوره د الله نوم او دونه د دې بېعزتي چې دا په ځمکه پروت دی او انسانان او حیوانات پې ګرځي خپې پرېږدي. مې راواغېسته کاغذ مې وڅنډه او خوشبویي مې پې پورې کړه او د پټکي په د اول کې مې کېښود چې دا به زه د خدای نوم په دا سر ګرځوم، دا به زه بل ځای کې ځان نه جدا کوم. په دې پټکي کې مې د الله هغه نوم بسم الله الرحمن الرحیم پروت دی. دا پټکي کې پروت دی. چې کله شرابخانې ته راځم نو د دې الله د نوم د وجې نه دا پټکي بار اویزان کم په میخ کې چې دې پلیت ځای ته د خدای دا نوم نه داخلو. او چې کله د شرابخانې نه بار روځم لاسونه ووینځم نو بیا دا پټکي راوالم په سر یې کم. دقه د الله د نوم قدر عزت مې کړی ما سوا بل ټکې راته د نیکۍ نه ښکاري چې ما نه جده نیکي شي. واقعي هم دغه یې وجه ده. پروردګار هغه توبهګار که توبه ویسته نیک شو او دومره لوی بزرګ ته جوړ شو چې نن زمونږ د دې طریقه 4 طریقې د قادریه، چشتیه، سهروردیه او څه شی دی نقشبندیه، د دې 4 سلسلو په پیرانو کې پیر دی. د دې ټولو سلسلو کې راځي، د دې ټولو پیرانو پیر دی. الله تعالی دې دومره لوی بزرګ جوړ کو او دومره لوی شخصیت تیرا پروردګار جوړ کو. دا د څه د وجې نه مارونو؟ صرف د یو د الله د نوم د بسم الله الرحمن الرحیم د الله د نوم عزت او د قدر د وجې نه. هسې یو عقلي خبره درته کوم چې زما څوک عزت او قدر کوي او زما د نوم قدر کوي، زما به ورسره مینې کوي. نو چې د الله د نوم څوک قدر او عزت کوي نو د الله به ورسره مینې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره دې حدیث ته غوږ کېده، په یو رکوټې حدیث زمونږ عمل نشته، برباد ګرځو. وایي چې سړی کور ته داخل شي او د داخلېدو په وخت کې دې ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. په دې څوک ستړي کېږي نه. کور ته داخلېدو په وخت کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پاک فرمایي وی شیطان وایي چې بس ته دې کور کې مونږ منه شو، دې کور کې زمونږ ځای نشته او د دې کور د رزق په خوړو کې زمونږ نصیبه نشته، ختمه شو. شیطانان نورو ته وایي ملګرو ته وی هغه کور کې به سټینګ شي چې د الله نوم پکې واغېستلی شو، نه دلته زمونږ شپه شپه او نه د دې کور په رزق په خوړو کې زمونږ نصیبه شته. نو چې بسم الله دې د کور د داخلېدو په وخت کې اووې نو شیطان به په دغه کور کې شپه نه تېروي او ستا په دې کور کې چې څومره رزق دی شیطان یې نه به بې برکته کولی شي او نه پکې څښا پلیتې ګوتې والی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړي ډوډۍ خوړه، لګیا دی چې یو 2 نوړۍ پاتې شوې نو هغه سړي وی بسم الله اوله و آخره.
په اول او په آخر کې د الله نوم اخلم. نو حضور پاک مبارک وخندل. چا ورته وی د الله رسول ولې دی وخندل؟ وی دې سړي ته مې کتل شیطان وسره لګیو، ډوډۍ وسره خوړه، او چې دا په میانس کې د الله نوم واغېسته نو شیطان چې څه خوړل هغه ټول اخ الټی کړل او پاسېد. وی د شیطان هغه الټی مې ولیدلې چې هغه الټی وکړې نو ماله د شیطان هغه الټو پورې خندا رانه. حضرت موسی علیه السلام د فرعون د لاس ډېر تنګ و. الله ته درخواست وکړ، وی الله دا فرعون ولې نه هلاکې؟ زه د خیرې کوم او ته نه هلاکې. ما ته ډېر لوی تکلیف دی، زما قوم ته ډېر لوی تکلیف دی. وی موسی ته ځان ته ګورو، زه خپل نوم ته ګورو. الله د دې څه مطلب؟ وی په دې محل د یو وخت کې د الله زما نوم لیکلی دی، بسم الله یې لیکلی دی ډېر مخکې. نو د دې خپل نوم ته ګورم نو عذاب پې نه راولم. دې به د دې محل نه وباسم، بل ځای به یې غر کو. او حضرت عیسی علیه السلام امام رازی دا هم لیکلی په خپل تفسیر کې، یو ځل په لاره تېرېده نو په یو مقبره تېر شو. نو په هغه مقبره کې یو سړی په قبر کې هغه ته عذاب میلاوېده. نو واپس راته په هغه لار پیغمبرانو ته د قبرونو نه کشف کېږي، نو هغه ته په هغه قبر کې هغه سړی ته خوشحالي میلاوېږي. مخکې په عذاب کې اوس په جنت کې پروت دی. نو فوراً الله ته رجوع کړه، یا الله اوس چې تلم دې سړي ته په دې قبر کې عذاب میلاوېده، اوس چې واپس راځم نو خوشحالي ده او په جنت کې پروت دی. دا ولې؟ پیغمبر ته چلو کې څه مشکل راشي نو الله فوراً هغه مشکل ولا ختموي. وی دا سړی ډېر ګناهګار و، دی چې مړ شو زما عذاب پې شروع شو، د جهنم عذاب. د ده نه ښځه په امید کې پاتې شوه، حامله ښځه دې پاتې شوه. هغې د ده د مرګ نه پس بچی شو. هغه بچی لږ لږ ورو ورو لوېده. چې لوېده نو اوس لږ ساعت مخکې مور هغه ماشوم بوته استاذ ته او کېنو چې ده ته تورات یا څه کتاب انجیل شروع که. هغه زمانې چې څه کتاب و، هغه استاذ ورته بچی د الله په نوم شروع که، لکه مونږ وایي بسم الله. ماشوم یې د الله په نوم شروع کوم، بسم الله. الله وی ما له حیا راله چې د ده د مرګ نه پس د ده نه کم بچی پیدا دی هغه دې زما نوم اخلي او زه دې دل عذاب ورکم. فرشتو ته مې ووایي چې عذاب پې بند کړې. صرف د الله نوم یو بچی اخلي، د هغه د برکت نه الله په پلار باندې په قبر کې عذاب بندوي. نو چې ټوله کلمه وایي او یا د قرآن شریف تلاوت کوي نو الله به مور او پلار له په آخرت کې څونه فایده ورکوي. لیکن بسم الله برکت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعات ته چې داخلېږي وی بسم الله الرحمن الرحیم، او بچس کې وی بسم الله، ګاډی سټارټ کې وی بسم الله. نو مې ناخلم یو کسو او ډېر زیات مالدار شو، غریب سړی و مالدار شو. داسې مالدار چې د بلا ګاډو خاوند شو. یو ګاډی نه بلا ګاډي او بلا ډرایوران دي او چهل پهل دی او مزې چرچې دي. سموده پس بیا اسلال برباد شو. ګاډی م لاړو، بل ګاډی م لاړ، ټول ګاډي ختم شو. او چې څه مال او دولت او هغه ارسلال برباد شو. یو ځل مې د هغه د یو ډرایور نه تپوس وکړ، مې لکه دا نیک باندې څه چلو شو؟ دی خو خدای پاک ډېر او نیکه لکه مخه سړی و، دی خو ډېر زر مالدار شو، بلا ګاډي او بلا څیزونه قیسې پسې، او ناګانه پرېوته ګاډي م لاړله او هم ورپسې غریب لاړ، هم لاړ مړ شو. دا پسې چلو شو. ما ته وی مولوي صاحب دا د یو څیز د برکت نه. وی لاړو سوات کې مې یو ځای کې ګاډی واغېسته. وی ما ولا چابي ورکړو، مې جنې کزه ورخېجه او د الله نوم والا. خلک وایي داسې که نه ورخېجه او د الله نوم والا. وی ما ته وی چې نه زه هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټېږي، هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټ کېږي. وایي ما یې بس زه لاړم. هغه ډرایور یې وی قسم په خدای چې هغه وخت مله کې راغلل چې دا لاړې غرق شوې او چې رالو ورسه لاړل تباه برباد شو. بغیر د خدای د نوم نه د چا پلارم نشي سمېدی، نشي سمېدی. والله کې سم کې د الله نوم به د سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت څومره نعمتونه دي او د ټولو نعمتونو جرړې څلور ولي دي. ولې؟ بوټي به په وله کېږي. سړی چې اوبه بس کي اوبو نه لوی نعمت بل کم دی. یو پکې د شاتو وله ده په جنت کې، لوی نیر دی. یو پکې د صفا اعلی اوبو دی. یو پکې د شرابو دی، خو په هغه شرابو کې سرخوږي م نشته او په هغې کې نشه م نشته، خوند پکې دی. یو پکې د پیو. څو نیره شو؟ څلور. د دې نیرونو نه بیا د هر جنتي کور ته یو یو وله تلې ده.
نبی علیہ السلام فرمایي وی دا سلور نیرونه د کم نه راوتی دي جنت کې دا نیرونه د کم نه دلته خو نیر د غر نه راوځي کنه هلته د څه نه راوتی دي وی د الله د عرش د پاسه لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو د میم سترګه ده د میم او ورپسې الرحمن کې بیا میم دی هغې کې سپینه غوندې سترګه ده او یو د الله د هې سترګه ده. بسم الله کې لاول میم دی د میم سترګه بیا ورپسې الله دی د هې سترګه بیا الرحمن کې میم دی د میم سترګه بیا الرحیم کې بل میم دی د هغې سترګه د دې څلورو سترګو نه دا څلور نیرونه راوتي دي. ټول جنت د الله په نوم سیراب دی. که جنت کې اوبه دي د الله د نوم وله ده که پکې پی دي د الله د نوم که پکې شراب دي او که ورکې څه شی دی شات دي دا څلور واړه څلور نهرونه د چا برکت شو د الله په نوم د الله د نوم نه راوتي دي. د الله د نوم ډېر لوی برکت دی. د الله نوم چې دی واغېشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال هر کار چې ستا د زړه د توجه کاری ستا د مینې کاری ستا ته اهم ذی بال اهم کاری او د الله په نوم شروع نشي نو فهو ابتر دا به نقصانی لنډې بوچې دا به سر ته نه رسی د دې نه به هغه فایده نه شي حاصلولی کومې فایدې دپاره چې دا کار کې او چې د الله په نوم دې واغېشته هغه فایده به ترې حاصله شي لنډې بوچې بني نقصانی بني. بېادبي دې معافي یو خبره درته کوم تو سپیکر خو بند دی که ها چې کم سړی خپلې بیبي سره کوروالی کوي یو ځایوالی کوي او د جامو د بربنډېدو نه مخکې دی ووایي بسم الله یو ټکې ورپسې بل هم شته اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا بهر کې دا وایي د الله په نوم زه دا کار شروع کوم. ګوره دا زمونږ پښتانه پلیت کار د الله په نوم شروع کوم خدایا مونږ هم د شیطان نه وساتې چې کم بچې راکې هم د شیطان نه وساتې. نبی علیه السلام فرمایي چې د دغه کوروالي نه مخکې بسم الله وي د جامو پرانستېدو نه مخکې نو که په دغې نه بچې پیدا شو شیطان به ورسره تر مرګه پورې به ورته شیطان نقصان ونه رسوي. خو څه کوې ورسره نو خو قصه ټوله بې کلمې ده خدای دې پکې خیر واچوي. او چې انسان ته داسې واقعیات شو چې بیا عورت ښکاره دی نو په خوله دې نه ویله کې دی ووایي نو که د دغې نه الله بچې پیدا که نو لا یضره الشیطان ابدا تر مرګه پورې به دته شیطان نقصان نه رسوي. بعضې بیماری د شیطان د وجې پیدا کېږي هغه بیماري به پرې نه راځي. شیطان سړی ګمراه کوي د ګمراهۍ نه بچ شو. شیطان اخره کې سړي خاتمه خرابوي د خاتمې نه بچ شو. واړه ګناهونه به ترې کېږي د غټو نه به الله ساتي. دا د حضور پاک وینا ده. د الله د نوم ډېر لوی برکت ډېر برکت. یو هغه وخت کې د الله نوم به نه اخلي چې سړی عورت ښکاروي د الله نوم به نه اخلي. سړی په اودسماتې ناست دي په رکوټۍ یا په لوی باندې یا عورت ښکاروي د الله نوم به نه اخلي او ما سوا د دې نه د الله نوم اخله. چرګ باندې چې بسم الله نی ویلې نو مردار دی. په غټ څاروي دی بسم الله نی ویلې مردار دی او چې د الله نوم دې د حلالولو په وخت کې واغېشته حلال دی. که یېر شو یو انسان دی د هغه نه یېر شي علي او یېر شي خیر دا بیا حلال دی خو چې یېر شي قصدن به نه پرېږدي قصدن دې پرېښود مردار دی. نو د الله د نوم ډېر لوی برکات دی. نو کم کار چې کوې د الله نوم اخلې ښه بسم الله وایې بسم الله الرحمن الرحیم وایې. دروازه جرنده کې وایې بسم الله دروازه کولاوی وی بسم الله. حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي وی کومه دروازه چې د الله په نوم جرنده شي شیطان یې نشي کولاولی. ترمذي شریف کې حدیث دی. ډوډۍ خورې وی بسم الله ګاډي کې خپخ کته کې وی بسم الله صرف بسم الله وایا. دا د بسم الله الرحمن الرحیم برکات دي. نو بهر کیفو د بسم الله الرحمن الرحیم لږ برکات نری ډېر زیات برکات دي. حضور پاک حضرت نوح علیہ السلام کشتی ته خطه بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم. دا الله په نوم د دې چلیدلم دي د کشتی او بندېدلم دي. صرف بسم الله ویلو سونه الله بچ که. الرحمن او الرحیم پکې نو دا الله نوم صرف بسم الله ویلو الله په کشتی کې سره د دوه یو کسانو محفوظ کو چې باقي څومره پروردګار ټول غرق کړل. نو ګاډي ته خېجوي بسم الله الله به دې بیا ساتي. دعا وکړئ چې الله تعالی په موږ رحم وکړي.
یاره دا موبایل دا ته مسله خو دې خوکړه. بعضې خلک په موبایل کې بسم الله واچوي. په موبایل کې بسم الله اچول د قرآن شریف آیاتونه اچول دا ناجیز دي. یو خدا چې د خدای نوم د خپل خبردارۍ ذریعه مه ګرځوه. دویم دا چې هغه د لرنګ درکړي نو اکثر ته وی هغه شی ټک وله ورکړي، نو په دا نیمه کې ټک ورکړي، نو بعضې وخت معنا خرابه شي. اما بسم الله وی دا نیم به ویلي نیم به یې نه ویلي تا به ټک ورکړي، د خدای دا نوم په میان نیم شو که نه شو. یا یو آیت به پکې وي نو به هغه آیت شروع شي، ته به ټک داسې وخت کې ورکړي چې هغه آیت په منځ کې نیم شي، یا هغې کې به یو کلمه په منځ کې نیمه شي او د هغې معنا به غلطه شي. نو داسې مه کوئ، دا مه کوئ. دا مې ووایې که نه خو ته اوده وې نو زه څه وکړم تا سره. پروردګاره ته مونږ باندې رحم وکړې. الله ته د خپل نوم مونږ سره په دنیا او په آخر کې ملګری کړي. ته د خپل نوم د برکت نه الله زمونږ حفاظت وکړي، زمونږ د مالونو حفاظت وکړي، زمونږ د بچو حفاظت وکړي، زمونږ د دین حفاظت وکړي، زمونږ په دې ژبه خدایه د خپل نوم جاری کړي. خدای په دنیا کې او په ځن کدن کې او په قبر کې د خپل نوم زمونږ په دې ژبه باندې جاری کړي، او د خپل پاک نوم خدای زمونږ د ژبې نه ملر کړي. دې سره زمونږ مینه پیدا کړي، دې سره زمونږ محبت پیدا کړي، او زمونږ په زړونو کې او زمونږ په اندامونو او زمونږ په ژبو د خپل نوم ډېر جاری کړي. څوک چې بیماران دي دعا ورته وکړي، زمونږ د جمع یو ملګری دی د سترګې اپریشن یې کړی، دعا وکړي چې الله تعالی ولله شفا ورکړي. نور څوک مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي. قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي. اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 382 نمبر 61 کې تاسو اوریدل د الله د نوم برکات. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. الجنة ستوديو.